سلامونه، وخت مو په خیر. درې سوه معتادین په ابن سینا روغتون کې تر درملنې وروسته رخصت شول. د روغتیا وزارت وایي دغه روږدي کسان له ننګرهار ولایت نه کابل ته د درملنې لپاره وروړل شوي وو. د پاکستان د ویزو د تنظیم مسؤلیت خوشحال سعادت ته وسپارل شو. امرالله صالح ویلي پریکړه شوي پاسپورټونه به د ښار له 1400 برخو راټولیږي او د ویزو لپاره به سفارت ته سپارل کیږي. مشرانو جرګه وایي واشنګټن کې د افغانستان سفارت د دیوال جوړولو په پروژه کې 900,000 ډالر فساد شوی دی. د دغې جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون له حکومت څخه غوښتي چې متخلفین د عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژني. طالبان وایي د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي. دغه ډلې په یوې اعلامیه کې د امریکا ټاکنې د دوی کورنۍ موضوع او د دوحې تړون د افغانستان د جګړې ختم بللی دی. او د انګلستان C6 لوبډلې یو ځل بیا له راشد خان سره قرارداد وکړ. د یاد قرارداد پر بنسټ به راشد خان په راتلونکي 2021 کال کې د ویټالیټي بلاست سل اوریزو سیالیو کې ولوبیږي.